السلام علیکم ورګورو زم تاسو خپل عبدالغفار پټان نن تاسو وینئ زه ولاړ یم په نوروز کې د نوروز 2022 نوروز روان ده داسې کې هر قام چې خلک راځي له هر علاقې چې له هرې صوبې چې ټول پاکستان چې او دلته مال دلې داسې له باره ملکو چې خلک راغلي ما سره ولاړ د قام ملکان سرداران مسیران دي له هغو سره به غږېدا کوو د نوروز په باره کې د قام په باره کې د خپل قام په مصلحتو په باره کې نو دوی سره ملاقات کوو لاول د موږ ملک را سره ولاړ د ملک عبدالخالق تشریف راوړی د لاهوره احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو خطر ټولو مخې ته د نوی نوروز مبارکي د ټولې دنیا نړۍ مسلمانانو ته مسافرو ته یایو بیا خصوصا هغه صاحبانو ته یایو دا ماشاءالله د هغه صاحبانو نوی راوړو جوړ کړی د جنګ کې بیا په دې کې د ټولې دنیا کې خلک راغلي دي له هر ملک چې له هر هغه چې دلته ګډون سره کیږي بیا دلته ډېر ښه درانه قومي مشران راځي ملکان راځي سرداران راځي حاجي صاحبان راځي ځوانان راځي نو دا یو ډېر ښه د اتفاق خبره ده یو ډېر د خوشحالي خبره ده چې په دغه میله کې موږ دا ټول خلک سره یو ځای کیږو او یو ځای کېدا چې موږ او تاسې دا مقصد دا شی ده چې موږ او تاسې باید دلته چې یو ځای کیږو بلکې هر ځای په هر قوم کې په هر هغه کې دغه دوام چې ورکوري هم سره یو ځای سو یو اتفاق برابر کو اکثر موږ یو وخت یو جلسه جوړه کو هغه یو جلسه چې څرنګه وکړو هغه بعد هغه جلسه بیا چې هغه یوه جلسه بیا هغه بعد موږ بیا کوم اتفاق نه یې نه دا وړ قوم نه جوړېږي قوم دا جوړېږي چې یوه پرېکړه وشي باید هغه ته مخته وشي ځکه چې دلته اوس 1000 نفره یې باید هغه قوم کامیابي لري چې هغه 2000 نفره جوړ کړي 1000 نفره جوړ کړي قوم ته ترکیب شي ورکړي او د قوم مطلب مشر هغه مشر ده هغه علم ده چې د قوم د غریب د مسکین د مظلوم وکه وچکي او قوم ته خدمت وکړي خدمت دا ده چې د خپل قوم ته هسپتال جوړ کړي د خپل قوم ته بچي ته تعلیم وښیي بعضې د موږ دلته خلک دي په پاکستان کې ښه ځوانان دي خو ډېر بې تعلیمه دي بې تعلیمه ولې دي چې هغه خلک نه د پیست وس لري نه د مشکل لري په سکولو کې نه داخلوي موږ او تاسې خو زه دا یو قومو ته دا خواست کوم که یو قوم د نوم روښانه کوي باید د خپل یو سکول جوړ کړي یو کالج جوړ کړي یو قوم ته یو خدمت وکړي یو هسپتال جوړ کړي بیا تر هغه بهترینه قوم په ټوله دنیا کې نشته ښې مدرسې جوړې کړي موږ او تاسې بچان باید مدرسو کې پړاو وشي موږ او تاسې دغه قوم ته خدمت وکړو جوماتونه جوړ کړو اصلي خدمت د قوم ته دغه د هغه قوم درې بهترینه قوم بیا په ټوله دنیا کې نشته ملک صاحب د دغه ټیم څخه کوم د مو مسیران دي کوم څه د مو ملکان دي یغو کې ډېر بشالتوب د مخ قوم سکړلای شي د مخ په قوم کې ځوانان دي ایجوکیټډ ځوانان دي هغه د خپل ملکانو د مسیرانو لوجه شاده دغه به تاسو پیغام راکوي ما دا پیغام د مسیرانو ملکانو چې له مسیرانو چې دا خواسته چې موږ مسیران قوم چې د موږ څومره شاته پاته ده دا پاتې ده